درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحتمند به اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځلې بیا د یوولسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنۍ شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا ترلاسه کول، چې موږ او تاسو دلته په اووم څپرکي کې لسم لوست دی. د 114 صفحې څخه پیل تر 125 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو په تېر لوست کښې هم لوستي وه چې یو هم راځو د هغه څخه موږ او تاسو ښه پوهېږو چې دا یوه ښکاره او روښانه خبره ده چې یوه ماده له اټومونو څخه جوړه شوې ده او هر اټوم ځان ته یو ځانګړي الکترونونه لري چې دغه الکتریکي انرژي د الکترونونو د جریان څخه لاسته راځي. نو هم کېدای شي چې یوه کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برعکس برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي سره څه شي بدلون وکړي یا هم منځته راسي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د برېښنا د تېروونکي او د نه تېروونکو موادو د برېښنا د بهیر له مخې موږ او تاسو کولی شو چې دوه ډوله اجسام وپېژنو. یعنې پر دوه ډوله دي. یو دا چې د برېښنا تېروونکي دي، د برېښنا نه تېروونکي دي چې هغه عایق بلل کېږي. بل د برېښنا تېروونکي چې هادي جسمونه دي، چې موږ او تاسو وایو برېښنا تېروونکي یا هم عایق جسمونه هغه جسمونه ته ویل کېږي چې یا هم له هغه مواد څخه شمېرل کېږي چې دوی له هغوی څخه د برېښنا جریان په هېڅ صورت سره نشي تېرېدلی. اوس لکه د بیلګې په توګه چېرې موږ تاسو وایو ربړ یا وچ لرګی، تیل او داسې نور. ربړ چې د خپله یو عایق جسم ده، د برېښنا جریان نه تېروي. په همدې ترتیب سره وچ لرګی چې ده هم یو عایق جسم ده، د برېښنا تېروونکي نه، د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تېروي. نو دا هغه ډول مواد دي چې د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تېروي. راځو دوام ډول ته ګرانو زده کوونکو چې هغه بیا د برېښنا تېروونکي جسمونه دي یا هم د برېښنا تېروونکي مواد دي چې هادي جسمونه بلل کېږي. دوی بیا هغه جسمونه دي چې له هغوی څخه د برېښنا جریان څه شي کېږي تېرېږي، یعنې د برېښنا تېروونکو جسمونو په نوم سره هم یادېږي. خو دغه د برېښنا تېروونکي جسمونه بیا په دوو برخو موږ او تاسو ویشلی شو. یو لومړنی ډول یې تېروونکي دي، هغه ډول تېروونکي جسمونه یا برېښنا تېروونکي هادي جسمونه چې هغوی ازاد الکترونونه لري او له هغوی څخه د برېښنا هغه جریان نرم او یو شان تېرېږي. اوس لکه فلزي سیمان سیمونه چې دي هغه خپله لومړني ډول د برېښنا هادي دي چې کولی شي په مکمل ډول د برېښنا جریان د خپل ځان څخه تېر کړي. دویم ډول برېښنا تېروونکي یا هادي جسمونه بیا هغه ډول جسمونو ته موږ او تاسو ویلی شو چې دا بیا کولی شي چې د برېښنا جریان د ویلې کېدو په حالت کې او یا هم په ایوني محلول په ډول سره د خپل ځان څخه تیر کړي. دا ډول تېروونکي اجسام چې دي یا هادي جسمونه چې دي هغوی د برېښنا جریان ته د محلول په شکل او له خپل ځان څخه د تېرېدلو اجازه ورکوي. چې دې ډول برېښنا جریان تېروونکي موادو یا اجسامو یا هم په همدې ترتیب هادي اجسامو ته موږ او تاسو د الکترولیت نوم هم ورکولی شي. یعنې دوی چې دي د الکترولیت په نوم سره هم یادېږي، لکه د مالګو محلولونه، لکه تیزابونه او د الکلي محلولونه چې دوی چې دي یو ښه الکترولیت دي. یعنې که چیرې خواړه د مالګې د اوبلن محلول څخه د برېښنا جریان موږ او تاسو تیر کړو، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی د مثبت آیونونه یعنې سوډیم کلوراید چې سوډیم او د کلورین څخه لاسته راځي. د سوډیم چې د په مثبت آیونونو او کلورین چې د په منفي آیونونو باندې څه کېږي تجزیه کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې برېښنا جریان تېرېږي او برېښنا جریان نه تېرېږي د دې لپاره یو څو عوامل دي. هغه عوامل په نظر کې نیسو. لومړی دا چې هغه د فلزاتو جنسیت دی، چې هر څومره چې د فلز اوسي هغوی په ډېر ښه ډول سره برېښنا جریان تېرولی شي. دوهم د محلولونو غلظت دی. هر څومره چې د هغوی محلولونه رقیق وي په هماغه اندازه سره دوی برېښنا چې کېږي زیاته د خپله ځانه تېروي یا عبور کوي. او درېیم بیا یو تودوخه ده، یو عامل چې خپله د تودوخې درجې په زیاتولو سره فلزي هادي هدایت یې کمیږي او الکتروني هادي هدایت یې
زیاتیږي. خو څلورم د هستې د مثبتو چارجونو زیاتوالی دی چې موږ او تاسو وایو که چیرې د هستې هغه مثبت چارجونه زیاتیږي د دوی هغه تیروونکو په برېښنایي تیروتنې منفي رول کیدای شي چې ولوبوي. دا هغه څو مهم عوامل دي چې د برېښنا د تیرېدلو لپاره مهم دي. یو ورځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو اکسیډیشن او ریډکشن تعاملات وایو چې اکسیډیشن او ریډکشن تعاملات موږ او تاسو په تیر لوست کې هم لوستي وو چې اکسیډیشن تعاملات هغه تعاملات ویل کېدل چې د الکترون ورکولو ته اکسیډیشن ویل کېدل یا هم د قسمي مثبت چارج زیاتېدل او د خنثی اټوم خپل په مثبت آیون بدلیدل او منفي آیون په خنثی اټوم بدلول عبارت اکسیډیشن څخه وو. او ریډکشن یا ریډکسي تعاملات هغه تعاملات ویل کېدل چې د الکترون اخیستل و یعنی د الکترون اخیستل ته ریډکشن ویل کېده. د قسمي چارج مثبت چارج ټیټېدلو ته ریډکشن ویل کېده. اکسیجن اټوم جلا کول او هایدروجن نصبول ته د خنثی اټوم څخه د خنثی اټوم په منفي آیون بدلول او مثبت آیون په خنثی اټوم بدلول عبارت د ریډکشن څخه. دا هغه تعاملات چې په هغوی کې د اکسیډیشن او ریډکشن عملیه سرته رسېدلي دي. تاسو وینئ په دې ځای کې کاربن او اکسیجن موږ او تاسو وینو چې د یو له بل سره څه کوي تعامل کوي. په دې ځای کې موږ او تاسو کاربن وینو او اکسیجن وینو چې د چا له نظره خنثی دي خو د کاربن چارج ټیټ دی خو د تعامل څخه وروسته موږ او تاسو ګورو چې کاربن چارج د مثبت 2 شوی ده یعنی چارج زیات شوی ده نو دی چې سو اکسیډیشن سو او په همدې ترتیب سره د دلته او اکسیجن چې د چا له نظر د خنثی و خو تاسو ګورئ د تعامل څخه وروسته چې کاربن ډای اکساید مرکب کې وینو د چارج منفي 2 شوی دی یعنی د چارج سو دلته کم سو. موږ تاسو وایو چې دلته د چې سو ریډکس دغه تعامل چې د ریډکشن تعامل دی. په دوام تعامل کې موږ تاسو کلسیم لرو چې کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي. دواړه وینو چې د چا له نظر خنثی دي خو د تعامل څخه وروسته په محصول مواد کې موږ تاسو وینو چې دی اکسیدایز شوی دي. د دواړو چارجونو چې شوي دي زیات شوي او خنثی په منفي آیون باندې تبدیل شوي دي او په همدې ترتیب په مثبت آیون باندې تبدیل شوي دي چې موږ تاسو وایو دلته د تعامل چې شوی دي اکسیدایز شوی دي. او په همدې ترتیب داسې نور مثالونه هم لرو چې په دې ځای کې دا تعامل هم ریډکس تعامل دی. په دې تعامل کې بیا موږ تاسو وینو چې دلته دی بیا نن ریډکس دی. دا بیا هغه تعاملات دي چې دلته د اکسیډیشن او ریډکشن عملیه نه پکې اجرا کیږي چې وینو د کلسیم هم هغه غومره چارج دی برومین هم هغه غومره چارج دی د دوی په چارجونو کې د سودیم هغه غومره چارج دی د برومین د هیڅ تغییر او بدلون نه دی پکې راغلی. نو موږ تاسو چې دلته نه ریډکشن او نه اکسیډیشن تعامل تر سره شوی دی چې دا نن ریډکس تعامل بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې چې اکسیډیشن او ریډکشن او عایق او هادي جسمونه موږ او تاسو وپېژندل. د کیمیاوي برېښنایي فایل پیژنو چې دا څه ته ویل کیږي. کیمیاوي برېښنایي فایل هغه وسیله ده چې په هغه کې کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برېښنایي انرژي بیا بیرته په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي یا هم بدلون پیدا کوي. چې دغه ډول فایلونه چې د عمومي توګه موږ تاسو کولای شو چې په 2 ډوله سره چې یو هم د ګلواني او بل هم د الکترولیت څخه عبارت دی. د ګلواني فایل چې د ګرانو زده کوونکو موږ تاسو وایو چې د ګلواني فایل د هغه ډول فایل څخه عبارت دی چې خپل یو کیمیاوي انرژي کولای شي چې په برېښنایي انرژي باندې تبدیل کړي او په هغه فایل چې خپل یو برېښنایي انرژي بیرته کولای شي په کیمیاوي انرژي باندې بدل کړي عبارت الکترولیز د لوښي د فایل څخه دی. چې تاسو په همدې ترتیب سره موږ تاسو الکترولیت هم ویل چې په دې ډول فایلونو کې کېدای شي چې د اکسیډیشن او ریډکشن تعاملات ترسره شي او الکترولیت بیا کچیرو پیژنو الکترولیت هغه محلولونه دي چې الکترودونه پکې ایښودل کیږي عبارت د الکترولیت یا هم د الکترولیت د لوښي څخه دی. چې دغه الکترولیت چې د لوښي د خپل الکترولیتونه د 2 الکترودونو یعنی د مالګې له جملې څخه شامل کیږي چې یو الکترود ده چې الکترود بیا انود او کتود برخې درلودونکي د الکترود هغه فلزي میله ده چې خپل الکترولیت پکې ایښودل کیږي چې دې ته موږ تاسو وایي دا یا هم د په الکترولیت لوښي کې ایښودل کیږي او په همدې ترتیب سره دوی په 2 ډوله یو انود او بل کتود چې انود موږ تاسو وایي چې مثبت الکترود ته انود ویل کیږي او هغه منفي آیون ده چې خپل په انود کې جذبیږي او د انیون په نوم سره یادیږي. خو کتود چې د هم موږ تاسو وایي چې د الکترود هم چې یو فلزي میله و د
الکترود هغه مثبت منفي الکترودونو ته کتود ویل کیږي او هغه مثبت آیون چې خپله کتود پکښې چش کیږي جذبیږي د کتیون په نوم سره یادیږي. زده کوونکو راځو موږ او تاسو یو هم د هغه ګلواني فایل څخه یو هم په همدې ترتیب کولی سو چې په لنډ ډول داسې ووایو چې موږ او تاسو خپله د ګلواني فایل چې ده د هغه بنسټیزو فکتورونو څخه چې یو هم د مالګې د فایل لرونکي فایل دی چې دا هم د ګلواني د فایل د پارامترونو کښې کیدای سي چې انود کیڼې لوري ته او کتود ښي لوري ته وښودل سي او هر نیم فایل چې دی د یو نیمګړي تعامل پورې اړه لري او په هر نیم یو فایل کښې یو الکترود او الکترولیت محلول خامخا شتون لري. یعنی که چیرې موږ او تاسو دوی د اجزاو له پلوه له بېلابېلو فازونو څخه وویشو دوی چې د عمودي لیک په واسطه یو له بل څخه څه کېږي جلا کېږي او مالګین پول چې د خپله په دوو عمودي خطونو په واسطه سره کولی سو چې په موازي ډول سره وټاکل سي. د مالګې د پول چې د خپله د وخت په تېرېدو سره د موږ او تاسو مخکې هم ویله چې د فایل کیڼې خواته یعنې د که چیرې وګورو زنګ مثبت آیونونه او ښي خوا کې د موږ او تاسو سلفر اکساید -2/4 منفي آیونونه ټولیږي او د دوی چارجونه چې دي د حرکت مخنیوی کوي چې د دې چارجونو د خنثی کولو لپاره د مالګې د پول څخه باید چې وسي ګټه واخیستل سي او یا هم استفاده وسي. چې ګرانو زده کوونکو هر الکترود چې د خپله د پوتانشیل په جلا جلا توګه کیدای سي چې وسي وټاکل سي او تر هغه وخته پورې چې د مادې بدلونونه تحولات وڅېړل سي. دا لازمه نه ده چې د هر الکترود د پوتانشیل په مطلق ډول سره وټاکو. نو راځو ګران زده کوونکو د دې لپاره چې موږ او تاسو په پوره ډول پوه سو راځو د فیل محرکه قوه باندې بحث کوو چې د فیل په محرکه قوې کې موږ او تاسو ته وایي په یو فیل کې د دوو الکترودونو ترمنځ د پوتانشیل هغه عظمي توپیر چې د فیل د محرکه قوې په نوم سره یادیږي چې دغه د یو فیل محرکه قوه د انود او کتود د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه عبارت دی. لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ تاسو وینو چې د فیل یو محرکه قوه مساوي کیږي د انود او د کتود هغه د پوتانشیل د انود پوتانشیل د کتود د مجموعې څخه عبارت ده چې موږ تاسو په دې ترتیب وایي چې دا د فیل محرکه قوه ده او د یو الکترود څخه بل الکترود ته د یو فرادي چارج د لیږدولو لپاره تر سره سوی کار بیا په هغه صورت کې موږ تاسو وایي چې W مساوي کیږي F ضرب دلته V سره چې دلته موږ تاسو F هغه د فرادي د لیږدول سوي قوه ده او په همدې ترتیب سره W چې د تر سره سوی کار دی او دلته او V د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال د یو فیل محرکه قوه عبارت د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه انود کښې کتود کښې او محرکه قوه که الف او ب سوی ده. دوام د هایدروجن ټاکلی الکترو ولتاج منل خپله یو الف یو ب 2 او 4 قیمت یې مساوي دی څو قیمت منل شوی دی. دریم هغه مواد چې برېښنا جریان ورڅخه تېرېدی سي په څو نوم سره یادیږي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.